السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم و بعد. یو محترم پوښتنه کړې ده چې غیبت په کوم صورت کې جایز دی. جناب محترم، نو دا مسله خو مختلفو کتابو لیکلې، خو ډېره زیاته مزیداره. احسن الفتاوا لیکلې د جلد 8 صفحه 193 متفرقات حذر و اباحه. نو هغې کې بیا ملا صاحب د غیبت د جایز او ناجایز صورتونو پوره تفصیل ورکړی، عنوان یې هم دا ورکړی، غیبت کې جایز او ناجایز صورتو کې تفصیل. نو بیا ملا صاحب هغه صورتونه راخیستي چې کوم کې ناروا دی، خو بیا دویم نمبر کې هغه صورتونه راخیستي چې په هغې صورتونو کې غیبت کول جایز دي. دا وګوره، غیبت کې جایز صورت دی. اوله دا د ملا صاحب چې د ظالم د ظلم نه د دفع کېدو دپاره داسې یو چاته د دې ظالم غیبت وکړي چې هغه په دې قادر وي چې دا تا نه د هغه ظلم لرې کړي. یو کس دی تا سره ظلم زیاتی کوي، او بل کس دی په دې قادر دی چې هغه ظالم ته ووایي چې د سر نور ظلم مه کوو. نو که هغه کس ته ته د دې ظالم غیبت وکړي نو دا جایز دی. دویم نمبر صورت دا دی چې ملا صاحب تغییر د منکر، یعنی یو کس دی هغه ناروا کار کوي او ته یو داسې کس ته چې هغه په کلي کې با اختیاره سړی دی، پولیس دی یا یو بل افسر دی، مالدار کس دی، د کلي مشر دی، نو د دې دپاره چې دا منکر کار بند شي، په کلي کې څوک جواري کوي یا په کلي کې څوک قمار او وغیره یا بل داسې یو عمل کوي چې هغه ناروا عمل دی، د هغې عمل د بندولو دپاره ته هغه مشر ته هغه ته وینا وکړي چې دغه کار دغه سړی کوي، دا پې بند کا. دا دوه. درېیمه دا ده چې د حکم شرعي په باره کې یو سړی دی مثلا ګواهي ورکوي او د هغه د قاضي کسان ورولېږي چې لاړ شي د معلومات وکړي چې دا سړی څنګه دی، د دا ګواهي قابل قبول ده او که نه ده. نو که تا ته یو سړی راشي چې درته وایي چې دا فلانی خو فلاني سړي ګواهي کوي، لیکن دا سړی قابل د شهادت دی که نه دی، لکه دی تحمل کوی شي یا ادا د شهادت کوی شي او که نه، نو ملا صاحب که دې وخت کې هغه کې څه عیبونه وي نو هغه ته ورته بیان کړي، نو دا بلکل جایز. دا 3 صورت شو. څلورم صورت دا دی ملا صاحب چې یو سړی د چا د شر نه بچ کوي. یو کس دی هغه ملا صاحب په ښکاره ځان نه بزرګ او صوفي او نیک انسان جوړ کړی دی او خلک دوکه کوي، را دوکه کوي. نو ملا صاحب یو سړی په هغه دوکه کېږي نو ته هغه ته ویلی شي چې ګوره لکه دا غټ ډاکو دی او ګوره د فلانی هم دوکه کړی، فلانی هم دوکه کړی، د نه ځان وساته. دا څلور. پنځم صورت دا دی یو سړی د ښکاره علانیه ګناهونه کوي. هغه کس چې ښکاره ګناه کوي پټه نه کوي، نو بلکل که ته یو چا ته ووایې چې دا هغه کس دی چې دا ښکاره ګناهونه کوي، نو د ښکاره ګناهونو تفصیل هم کوی شي، اگر چې که هغه مخفي ګناهونه کوي او تا ته معلوم دی هغه نه شي کوی. لیکن ملا صاحب چې که چېرته د هغوی نو بلکل ښکاره ګناهونه وي نو هغه بلکل ته ورته کوی شي. دا 5. شپږم صورت دا دی ملا صاحب چې دغه وکړي. دا شپږم صورت دا دی چې د یو چا تعارف بغیر د دې غیبت نه نه کېږي. لکه یو سړی دی ستاسو په کلي کې نوم دی ګلبدین، خو نسوار خرڅوي، نو ته وایې ګلبدین نسواري، یا په خپه باندې ګوډ دی، نو ته هغه سړي ته سړی ته لکه ګلبدین پېژنې، ته ورته لکه هغه ګوډ یا غړوند یا هغه کاڼی یا هغه چکۍ یا فلانی یا فلانی. نو کله کله د تعارف د هغه سړی په همدې مشهوري بغیر د دې نه تعارف نه کېږي. نو دا 6 صورتونه داسې دي چې په دې 6 صورتونو کې یو سړی بلکل که د چا غیبت وکړي نو بلکل بیا په دې کې څه مسله نشته. د قرنګي دا مسله باقاعده تو سره فتاوا محمودي هم لیکلې، ډېره ښکلې لیکلې. فتاوا محمودي 13 جلد دی، 492 نمبر صفحه د باب المعاشرة والاخلاق. نو هغې کې لیکلي دي چې یاره یو فاسق دی، هغه ملا صاحب خلک پې دوکه کېږي، نو ته که د هغه غیبت چاته وکړي نو دا څه حکم لري؟ هغه ورته بلکل دا شی جایز دی. اصل کې نبي علیه الصلاة والسلام نم په دې کې یو حدیث نمشته دی، بئس عبد العشیرة و بئس اخو العشیرة. نو بهرحال بیا نور بس دومره کافي وشوه انشاءالله العزیز. نو خلاصه د خبرې دا شو چې ډېر ښه بهترین تفصیل ورباندې دغه کړی دی احسن الفتاوا چې ملا صاحب په 6 صورتونو کې جایز صورتونو کې د یو سړي غیبت کولی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.